السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ او صحت اوسئ، پیل کوو د نن ورځې په لوست باندې. مخکې له دې نه چې په نوي لوست پیل وکړو، کورنۍ دنده مو خو انشاءالله راوړی وي. کورنۍ دنده حتما راوړئ، ځکه چې دا کتل کیږي او هم نمرې ورته ورکول کیږي. راځو ستاسې د تېر ورځ درس باندې به لږ رڼا واچوو. تاسې تېر لوست کې څه لوستي وو؟ د عضلاتو د فعالیتونو ډولونه. ګرانو زده کوونکو، تاسې پوهیږئ چې عضلات دوه ډوله فعالیت لري. یو یې ارادي فعالیت دی او بل غیر ارادي. ارادي فعالیتونه دی هغه فعالیتونه دي چې زموږ په اراده او اختیار کې دی. لکه اوس زموږ او ستاسو سکلیټي عضلات چې لاس او پښه خوځوو، حرکات کوو مختلف، او همدارنګه مثلا خبرې کوو، خوراک کوو چې دا د خولې د عضلاتو په کومک سره کیږي. دا زموږ په اراده کې دی. او بل غیر ارادي حرکات د عضلې هغه دي چې زموږ او ستاسو په اراده کې نه دي، یعنې زموږ او ستاسو د ارادې نه وتلي دي، چې هغه مثلا په ښویه عضلاتو کې، کولمو کې او د وینې رګونه، همدارنګه د زړه عضله. دا هغه عضلې دي چې په اتوماتیک شکل سره د دوی فعالیتونه ترسره کیږي او زموږ د ارادې نه بیرون دي. ګرچې بعضې داسې عضلات شته چې هم ارادي دی او هم غیر ارادي، دواړه پکې دي. لکه زموږ ستاسو سترګې، د سترګو عضلات چې موږ کولی شو چې سترګې پټې کړو، او همدارنګه زموږ د ارادې بغیر هم زموږ سترګې رپېږي. همدارنګه موږ تاسو وویل چې د عضلاتو د پیاوړتیا لپاره، د غښتلتیا لپاره موږ او تاسو باید منظم تمرینونه وکړو، او په کافي اندازه باندې د تمرینونو په پای کې هغه د لاسته تللې انرژي بیرته لاسته راوړو. یعنې په کافي اندازه باید انرژي هم لاسته راوړو تر څو زموږ عضلات غښتلی او تقویه شي. ګرچې په تمرینونو سره عضلات زیاتیږي نه، فقط عضلات غښتلي کیږي، قوي کیږي. همدارنګه د تمرینو سره نه تنها دا چې زموږ عضلې قوي کیږي، د تمرینو په جریان کې موږ اکسیجن ته ډیر ضرورت لرو، ډیر اکسیجن تنفس کوو، چې په نتیجه کې زموږ زړه حرکات ډیریږي او زړه ښه وینه پمپ کوي. همدارنګه زموږ او ستاسو هغه اضافي ذخیره شوي توکي چې زموږ د بدن لپاره ضروري دي، هغه هم اوبه کیږي او په نتیجه کې هم زموږ عضلات تقویه کیږي. نو د عضلاتو د تقویې لپاره ضرور دی چې باید دوامدار، منظم، آرام تمرینونه وکړو. ګرانو زده کوونکو، همداسې چې زموږ او ستاسو نور سیستمونه د مختلفو امراضو سره مواجه کیږي، څه فکر کوئ چې عضلات هم مریض کیږي؟ هو ګرانو زده کوونکو، عضلاتو ته هم صدمه رسیږي او هم عضلاتو ته ډیر مشکلات پیدا کیږي، چې زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست د عضلاتو په صدمو باندې بحث دی. زموږ او ستاسو د نن ورځې مضمون بیولوژي دی. ټولګی مو 9 دی، څپرکی مو 5 دی، 40 لوست، او عنوان مو د عضلاتو یا د غړو صدمې دي، چې زه عبدالصمد مسلم باید تاسو ته وړاندې کړم. د درس د پیل نه مخکې غواړم چې د دې نوي درس په موخو باندې لږ رڼا واچوو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو به انشاءالله د لوست په پای کې د عضلاتو صدمې وپېژنو. همداراز دغه توان به موږ کې پیدا شي چې د عضلاتو د صدمو څخه مخنیوی وکړو. همدارنګه د عضلاتو د ښې ساتنې لپاره
دوامداره هڅې او کوشش وکړو. نو راځو خپل درس ته. د عضلاتو یا غړو صدمې. ګرانو زده کوونکو، په کومو حالاتو کې زموږ عضلاتو ته صدمه رسیږي؟ اول باید په دې باندې پوه شو. کله کله زموږ ارادي عضلې زموږ د ارادې بغیر حرکت ترسره کوي یا انقباض کوي، چې موږ او تاسو یې د په دلایلو باندې نه پوهیږو. اما بعضې لاملونه شته چې زموږ ارادي عضلات، مثلا سکلیټي عضلات، زموږ د ارادې بغیر انقباض کوي یا یو حرکت ترسره کوي، چې دا دته خوږمن انقباض وایي. د انقباض ته خوږمن انقباض وایي. د دې لامل څه دی؟ ګرانو زده کوونکو، څو لاملونه شته. یو د درنو ورزشونو په نتیجه کې دغه انقباض پیدا کیږي، او بله دا چې د اکسیجن او غذایي موادو د کموالي په نتیجه کې دغه خوږمن انقباض پیدا کیږي. همدارنګه دغه انقباض یا دغه غیر ارادي حرکات د عضلاتو، که خدای ناخسته زموږ او ستاسو په عضلاتو کې پیدا شو، نو د دوامداره مساج په نتیجه کې دا انشاءالله ښه کیږي. خو کوشش وکړو چې په دغه مرض مواجه نشو. دویم، هغه څه چې زموږ عضلې ته صدمه رسوي هغه زیات تمرین دی. یعنې موږ او تاسو تمرینونه هم باید په اندازه وکړو. زیات تمرینونه هم سبب د دې کیږي چې پلې التهابي شي. پلې یا تندون زموږ د عضلې هغه برخې دي چې زموږ او ستاسو عضلات د هډوکي سره نښلوي. پلې زموږ او ستاسو عضلات د هډوکي سره نښلوي. نو دا هغه وخت التهابي کیږي چې تاسې د اندازې نه زیات تمرین وکړئ، چې د دې په نتیجه کې پلې التهابي کیږي. یعنې د تندونیتیس په مرض باندې موږ او تاسو مواجه کیږو، چې دا مرض زموږ او ستاسو پلې التهابي کوي، او دا د عضلاتو بل ډول مرض دی. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، کله کله د ورزش په نتیجه کې د انرژي د کمبود سره مواجه کیږو موږ. نو اکثرا د عضلاتو د غښتلتیا لپاره یا دا چې د انرژي کمبود پوره کړي، د بعضو موادو نه کار اخلي. بعضې استرویدي مواد دي لکه انابولیک استروید. دې موادو نه کار اخلي چې د دوی انرژي پوره کړي یا د دوی غړي یا عضلات تقویه کړي. اما دا درمل ډیر مضر درمل دی. کوشش وکړئ چې دې نه کار وانخلئ. که دا درمل په دوامداره توګه یا دا چې د اوږدې مودې لپاره استعمال شو، نو په نتیجه کې به د زړه، ینې، پښتورګي د خرابېدو لامل شي. یعنې موږ زړه ته، پښتورګو ته، ینې ته ډېر مضر او خطرناک مواد دی. همدارنګه د وینې فشار پیدا کوي او د هډوکو د ودې مخه نیسي. نو کوشش وکړئ چې له مصنوعي پروتینو او مصنوعي موادو څخه بغیر د ډاکټر د اجازې نه مراجعه ونه کوئ او هغه استعمال نه کوئ. که خدای ناخواسته تاسو ته د انرژي کمبود پیدا شو، تاسو کوشش وکړئ ګرانو زده کوونکو چې خپل د انرژي کمبود د غذایي موادو او توکو له لارې پوره کړئ. یعنې موږ او تاسو کولی شو چې د غذایي موادو، خاصتا د پروتینونو نه،
چې د پروتینونو منابع تاسې په تېرو درسو کې مو ویلي چې هم حبوبات دي، مثلا لوبیا دی، نخود دی، دالونه دي، مشنګ دی، باقولي دی. همدارنګه د لبنیاتو نه کار واخلئ چې دا د پروتینو مهم منابع دي، لکه شیدې، مستې، کوچ، پنیر، سپین مواد. د کې هم کلسیم شته، هم فاسفورس شته، نور منرالونه هم شته او پروتینونه پکې دي چې دا زموږ او ستاسو بدن هم تقویه کوي او زموږ د لاسته تللې انرژي بیرته پوره کوي. همدارنګه د غوښو څخه هم کار اخیستلی شو، خاصتا د سپینو غوښو نه، لکه د مایانو غوښه، د چرګانو غوښه، او یعنی خپل د بدن ټول ضروریات باید د غذایي موادو له لارې پوره کړو. او که د مصنوعي پروتینونه او یا د انابولیک ستروئید موادو نه کار واخلو، نو زموږ او ستاسو بدن به د ډېرو مشکلاتو سره مواجه شي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وویلې چې همداسې چې زموږ بدن نور غړي د صدمو او مشکلاتو سره مواجه کیږي، نو زموږ عضلې هم د صدمو سره مواجه کیږي. نو دغه صدمې د کومه پیدا کیږي؟ کله کله وایي زموږ او ستاسو ارادي عضلات زموږ د ارادې بغیر انقباض کوي، چې لامل به یې شاید یا د اکسیجن کمبود وي یا د انرژي او د موادو د توکو د کمبود په نتیجه کې لامل چې زموږ او ستاسو د زیات تمرینو په نتیجه کې طبیعي ده چې هم اکسیجن د کمبود سره مواجه کیږي او هم د موادو او د توکو د منرالونو د هغه عناصر چې زموږ بدن ورته ضرورت لري د هغې د کمبود سره مواجه کیږو، چې په نتیجه کې زموږ او ستاسو عضلات انقباض کوي چې ورته خوږمن انقباض وایي. بله صدمه، مهمه صدمه چې زموږ او ستاسو عضلې ته رسیږي هغه د پلې التهاب کېدل دي. د پلې التهابي کېدل د زیات تمرین په نتیجه کې کیږي چې دې مرض ته تندونیتس وایي، چې زموږ او ستاسو پلې التهابي کیږي خدای ناخواسته. نو دا هم کیدای شي چې د دوامدار مساج په نتیجه کې دا تداوي شي. همدارنګه د مصنوعي موادو څخه باید کار وانخلو، خاصتا د انابولیک ستروئید. دا هغه مواد دي که چیرې موږ او تاسو په دوامدار شکل د نه استفاده وکړو نو د زړه د وینې د پښتورګي د خرابېدو حتی لامل ګرځي، د وینې فشار اوچتوي، د هډوکو د ودې مخه نیسي په ټیټو سونو کې. نو کوشش وکړئ چې خپل د لاسته تللې انرژي د غذایي موادو، میوو، سبو، پروتینو او له نورو غذایي توکو نه چې په طبیعي شکل سره پیدا کیږي د دې له لارې پوره کړئ. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. په پای کې غواړم چې تاسو ته کورنۍ دنده وسپارم. ګرانو زده کوونکو، تاسو چې کله کورو ته لاړئ نو کورنۍ دنده به تکمیلوئ. د کورنۍ د دندې لپاره او همدارنګه د هر مضمون لپاره کوشش وکړئ چې بیله کتابچه ولرئ. ستاسې کتابچې کتل کیږي او دا ستاسې په نمرو کې حسابیږي. د عضلاتو د صدمو د مخنیوي لپاره پنځه جملې ولیکئ چې څنګه ستاسو عضلې باید د صدمو نه بچ پاتې شي. دې لپاره تاسې پنځه جملې ولیکئ. په راتلونکي کې به انشاءالله موږ او تاسو د عصبي سیستم عنوان مطالعه کوو. نور مو په لوی الله سپارم. خدای پامان.